یو خور ډیره پریشانه ده او غمجنه ده، موږ ته پیغام را لېږلی، موږ نه مشوره غواړي چې وایي خاوند مې له ما سره مینه او محبت نه کوي، خاوند ما ته توجه نه کوي او اصلا زما په قصه کې نه ده، نو ما ته څه کول پکار دي؟ سخته په تنګ شوی یم، تاسو راته مشوره راکړئ. اول خو الله جل جلاله نه دعا غواړو چې ستاسو د خاوند ته الله هدایت وکړي تر څو ستاسو حقوق در پوره کړي، له تاسو سره مینه او محبت وکړي او تاسو ته توجه وکړي. دا کورنۍ له دې نه جوړه شوې ده چې دغه خاوند او ښځه باید له یو بل سره په مینه او محبت باندې ژوند تیر کړي. زمونږ دین دا د کرکې د نفرت دین نه ده، بلکې د مینې او محبت دین ده. الله جل جلاله قرآن شریف کې هم فرمایلی دی چې رب العالمین هغه ذات ته مفهوم دی آیت دا ده چې ستاسو په دې رشته کې، ستاسو په دې واده کې الله جل جلاله مینه او محبت اچولی او په آخر د عمر کې چې کله دوی دواړه رسیږي الفت او مرحمت یې اچولی. یعنی په ابتدا کې ښځه او خاوند عام طور باندې یو بل سره ډېر مینه او محبت کوي، خو چې کله دوی باندې عمر تیر شي، زاړه شي، نو په یو بل باندې بیا ترحم کوي. نو دغه خور ته زموږ مشوره دا ده چې دغه خاوند سره ته مینه او محبت شروع کړه. د پښتو متل ده که نه، وایي چې غل نه اوړي نو مل دې واوړي. اوس چې خاوند له تاسو سره مینه او محبت نه کوي، تاسو ورسره مینه او محبت شروع کړئ. دا انسان دغه رقم عجیبه غوندې طبیعت، کله ناکله یې هسې بې سره چا نه نفرت راشي، یا یو چا سره یې زړه نه لګي، یا دا چې د مقابل جانب برخورد برابر نه وي. نو موږ دغې خور ته مشوره ورکوو که چېرته انشاءالله ته راولګېږې او د خاوند سره مینه او محبت وکړي، له خاوند نه توقع د مینې او محبت ونه کړي، بلکې ته ورته مینه ورکړي. نو یقین لرم چې دا د هر انسان په سینه کې زړه ده، تیږه نه ده. دا زړه به انشاءالله نرمیږي او په مقابل کې به که اوله ورځ نه وي، دویمه نه وي، یوه میاشت نه وي، دوه میاشت، حتما دا خاوند یو ورځ ده ته الله جل جلاله دا احساس ورکوي او د ده ضمیر راویښېږي چې دا ښځه څومره با احساسه ښځه ده، دا ما ته څومره توجه کوي او ما ته وګوره. له خپل ځان نه به وشرمېږي او تاسو ته به انشاءالله توجه درکړي او مینه او محبت به سره وکړي. زمونږ ډېرې خویندې متاسفانه هغوی فقط له خپل خاوند نه توجه غواړي، له خپل خاوند نه غواړي چې مینه او محبت دې ورسره وکړي، دا ورسره مینه او محبت نه کوي. حال دا ده چې دا مینه او محبت باید له جانبینو څخه وي. خاوندانو ته هم موږ دا وایو چې تاسو د خپلو ښځو سره مینه او محبت وکړئ، هغوی ته توجه وکړئ، د هغوی قدرداني وکړئ، او خویندو ته هم وایو چې تاسو د خپلو خاوندانو سره مینه او محبت وکړئ، هغوی ته توجه وکړئ. کله چې خاوند راځي په ډېره ښه لهجه باندې د هغې استقبال وکړئ، هغه ته ښه راغلاست وکړئ او انشاءالله په دې سره به هغه خوشحاله شي. کله چې ځي هم نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه په ډېره ښه لهجه باندې رخصت کړي له کوره. داسې نه چې هغه له کوره وځي او ته په قصه کې هم نه سلام علیکم، نه خدای په امان، نه په مخه دې ښه، دا هېڅ هم نه. نه دغه ښه الفاظ په دې باندې ځینې خلک شرمېږي. دا د مینې او محبت خبرې په دې باندې بعضې خلک حیا کوي، خو دا خبرې باید موږ تاسو په دې باندې ونه شرمېږو. دا باید د ښځې او د خاوند ترمنځ تبادله شي، په دې باندې د دوی مینه او محبت زیاتېږي، یو بل ته نږدې کېږي او له دې کورنۍ نه جنت جوړېږي. د دې ته برسېره زه دغې خور ته وایم که چېرته ته ظاهري خپل جسم ته یو څه ناڅه توجه وکړي، انشاءالله په دې سره به هم دا مشکل حل شي. زمونږ ډېرې پښتنې خویندې دي اصلا د نظافت خیال نه ساتي، کرارې چېرته پرتې بس قصه کې هم نه وي، لامبي نه، کور کې آرایش دا نه کوي، پاک کالي ښکلي کالي چې دی لري هغه نه اغوندي، نو څنګه به د خاوند مینه او محبت سره پیدا شي؟ نن سبا متاسفانه فساد په دې انټرنیټ او په دې موبایلونو کې څومره زیات شوی. یو نفر په دې موبایل کې ښایسته نجونې ګوري او بل طرف ته خپلې ښځې ته ګوري، نو څنګه به توجه ورته راواوړي؟ پخوا وختو کې خو دا عکسونه، دا میډیا، دا موبایلونه شیونه نه وو، نو هر چا په خپله ښځه باندې الحمدلله قناعت کوو. اوس خو د ټولې دنیا ښځې د ده مخې ته تاویږي راتاویږي. نو زه یقین لرم که چېرته یوه زنانه، یوه خور په کور کې پاکه سوتره وګرځېږي، عطر ووهي او څه ناڅه کوم شیان د آرایش او د ښکلا ورسره هغه هم استعمال کړي، ولامبي او د خپل بدن حفاظت وکړي، نو زه یقین لرم چې دغه خاوند به د ښځې ته خامخا توجه پیدا کېږي. خو که ښځه هم داسې خچنه پچنه وګرځېږي، بویونه ترې نه روان وي، هلته یې پخلی کړی د هغه پخلي بویونه هم ترې نه روان وي، د خولو بویونه هم ترې نه روان وي، نو په یاد ولرئ چې د دې خاوند به ورځ تر بلې له دې ښځې نه څه کېږي؟ نفرت به زیاتېږي او جدایي به زیاتېږي، بې توجهي به زیاتېږي. نو انشاءالله تاسو کوشش وکړئ
ستاسو کار دغه ده چې د خپل خاوند سره مکمله مینه او محبت وکړئ، د هغه قدرداني وکړئ، هغه ته ښې خبرې وکړئ، هغه سره نږدې کېنئ او انشاءالله خپل ظاهري لباس، خپل ظاهري شکل ته توجه وکړئ. په همدې سره به انشاءالله ستاسو ترمنځ بیا هم مینه او محبت را تازه کیږي، د هغه به توجه تاسو ته کیږي او په دې سره به انشاءالله ستاسو ژوند په سمه توګه باندې پر مخ باندې ځي. الله جل جلاله دې ستاسې دا ستونزه حل کړي. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.